تکړه جرنالیست په پښتو او پښتونولۍ باندې مین موږ سره سم یوسفزی صاحب دی هغه سره خبرې اترې کوو. ستړي مه کېږئ. ډېره مننه نزار صاحب، خدای مو راوله. څنګه میچ خو موږ کتل د استرالیا وارو موږ د هغې د بیټینګ وارو کړو، لوبه څنګه وشوه؟ لوبه خو ډېره ښکلې وشوه. اوسه پورې چې کومه لوبه روانه وه د زیاترو خلکو دا خیال و چې افغانستان یو کمزوری ټیم ده او استرالیا به ورباندې د 300 نه زیات منډې جوړې کړي، خو خپله د استرالین بیټسمینان اوس په دې باندې نه پوهېږي چې افغانستان چې کوم بال ویشتونکي دي هغوی دومره ښه لوبه وکړله چې هغوی هېڅ پرې نه ښودل چې په ازادۍ سره په دې لوبه کې افغانستان په ټیم باندې څلوریزې ووهي یا په افغانستان په بالینګ باندې حاوي شي، هغه تر فشار لاندې راولي. تر اوسه پورې زما په خیال که ووایم چې د استرالیا ټیم یو قسم ته تر فشار لاندې و، ځکه چې د افغانستان ټیم یو نوی ټیم ده او استرالیا داسې ټیم ده چې په نړیوالو مشهورو ټیمونو باندې په داسې پچ یا د لوبې میدان باندې چې هغلته خلک وایي چې د بیټینګ دپاره ډېر ښه پیچ و، د بال وهلو دپاره ډېر ښه پیچ و، هغوی 300 نه زیات منډې جوړوي. خو دلته مونږ ګورو دوی په مشکل سره شاید 200 215 سکور جوړ کړي. خو زما په خیال دا لوبه په خپله دلته جوړېدل د افغانستان دپاره، د افغانستان د ټیم دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د کرکټ د مینوال دپاره دومره ستر خبر ده چې زما په خیال د افغانستان په تاریخ کې به د دې یو نوی باب پرانیستل شو. د دې میچ نه وروسته زه فکر کوم نړیوال نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره به لوبې وکړي، چې افغانستان یو سخت ټایم ورکوي. داسې نه ده چې افغانستان ټیم کمزورې لوبه اوسه پورې وکړه. تر اوسه پورې چې کوم بال ویشتونکي دي هغوی ډېره ښه لوبه وکړه. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه زه بچی د افغان یم دا یقین لرم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے.